د لوګر په التمور سیمه کې د سمنټو د فابریکې د جوړولو قرارداد. د لوګر ولایت په التمور سیمه کې د 145 میلیونه افغانیو په پانګونې سره د سمنټو د یوې فابریکې د جوړولو تړون د کانونو او پټرولیم وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دغه مراسم د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په حضور کې ترسره شو او دغه تړون د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست هدایت الله بدری او د افغان سکو شرکت رئیس زیدان لاسلیک کړ. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست هدایت الله بدری په دې مراسمو کې ټینګار وکړ چې په سترو صنعتي پروژو لکه د سمنټو د تولید په برخه کې پانګونه کولی شي د هیواد په محرومو سیمو کې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. نوموړي دغه راز وویل چې دغه پروژه به د سیمې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو ترڅنګ د سمنټو د وارداتو په کمولو او د هیواد د کورنیو اړتیاو په پوره کولو کې مهم رول ولوبوي. د افغان سکو شرکت رئیس زیدان په دې مراسمو کې وویل چې دغه شرکت د افغانستان د قوانینو او اصولو په رعایتولو کې پوره ژمن دی او هڅه کوي چې پروژه په لوړ کیفیت او له نړیوالو معیارونو سره سمه پر مخ یوسي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې شرکت به د پروژې په خپل وخت بشپړولو لپاره د ځایي کارګرانو او کورنیو خام مواد څخه کار واخلي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت له تاسیس وروسته د څه باندې 20 میلیونه ډالرو په ارزښت د سمنټو د تولید د 4 سترو پروژو تړونونه له کورنیو او بهرنیو پانګوالو سره لاسلیک شوي دي. دا پروژې د صنعتي زیربناو په پیاوړتیا او د ساختماني موادو د وارداتو د انحصار کمولو په برخه کې د حکومت د تمرکز څرګندونه کوي. د التمور سمنټو د تولید فابریکه نه یوازې په لوګر ولایت کې د یوې مهمې صنعتي پروژې په توګه پیژندل کیږي بلکې د سیمې د اقتصاد د پیاوړتیا او د بیکارۍ د کمولو په برخه کې د هیواد د نورو سیمو لپاره د نمونې په توګه کار کولی شي. دغه پروژه د کورنیو تولیداتو او ګاونډیو هیوادونو ته د صادراتو له لارې د دولت د عوایدو د زیاتوالي وړتیا هم لري. د دې قرارداد لاسلیک د افغانستان د صنعتي زیربناو د پراختیا په لور یو بل ګام دی او د پایدار اقتصادي پراختیا ترلاسه کولو لپاره له خصوصي سکتور سره د همکارۍ په برخه کې د حکومت ژمنتیا څرګندوي. په مکه دی چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د سیمې او هیواد په اقتصادي وده او د کارموندنې په برخه کې مثبتې اغیزې رامنځته شي. مننه چې تر پایه مو زموږ ملګرتیا وکړه.